د پښتو اکیډمي کوټې لخوا د دروند شاعر لیکوال سعید کمال خان د ژوند او د هغه د علمي او سیاسي ادبي خدماتو په اړه یو سیمینار په کوټه کې وسو. په سیمینار کې د خدای بخښلي سعید کمال خان ملګرو لیکوالانو او سیاسي کارپوهانو د سعید پر ادبي او علمي او سیاسي خدماتو باندې مقالې وړاندې کړې. سعید کمال خان په 1924 کې د ژوب د شنه غره په لمن کې یعنې شنه پونګه کلي کې زیږېدلی و. لومړی زده کړې په خپل کلي او اتم یې د ژوب ښار څخه پاس کړی و. وروسته یې د پښین های سکول څخه د 12 ټولګي زده کړې وکړې او د لوړو زده کړو لپاره و اسلامیه کالج پېښور ته تللی و. د سعید کمال خان د ژوندانه په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سیکرټري اطلاعات رضا محمد رضا په خپله مقاله کې څه داسې وویل. د پلار عیسی خان ډېر جاندیده او ګرځېدلی سړی و، ویښ باشعوره سړی و او خپلو بچیانو سره یې د هغو له تعلیم سره یې ډېره لویه مینه وه او سایي بابا یې په ډېر یعنې له خپله کوره لرې داخل کړ. د په کړمه کې سبق ووایه، پنځم یې ووایه او بیا رالېږو په 1935 کې نو بیا د سکول ووایه، میډل یې ووایه. نو ښکاره خبره بیا په یو کم 40 کې دی رالی په پښین کالج کې دا د پښین کوټې سلیمان بریټیش بلوچستان واحد های سکول چې و هغه د کوټې سلیمان های سکول. زموږ د ټول د هغه وخت د ټولو علاقو طالب علمان به د میټر دپاره دلته راتله او بیا به د کالجونو دپاره نورو علاقو ته تله. نو دا د زلزلې په وجه تباه سوی و نو په پښین کې کوي. نو سعید کمال خان په پښین طالب علم شو. خانشید ګر سره د ژوب دوره کړې وه، خانشید باچا خان او هغه دوره کې د ډېر لوی برخه اخیستې وه. د خانشید باچا خان په استقبال کې دی د میډل سکول طالب علم و. بیا د خانشید انجمن وطن د سکولونو د پیسونو په خلاف یو اړتال وکړې، لوی احتجاجي تحریک یې وچلاوه. په دې کې د ژوب میډل سکول بند کړی و. سعید کمال خان په 1942 کې نایب تحصیلدار ولګېدی، خو د سعید فکر داسې جوړ شوی و چې هغه د سیاسي او علمي لارې غوښتل چې د خپل ولس خدمت وکړي او 2 کاله وروسته یې نوکرۍ ته استعفا ورکړه او په کوټه کې د لټخانې په نوم یو فکري علمي مرکز پرانیستی. په دې اړه په کوټه کې د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف زیاته کړه. سعید زما په خیال د هر محکوم قوم لپاره، د هر مجبور انسان لپاره او د ټولو انسانانو د مېرمنو د احساس کولو لپاره یو داسې ځای و چې چیرې به هم و هلته یې به دا کوشش کولی چې دا خپل پیغام تر خلکو ورسوي او خلک دا تر اماده کړي چې هغه په فکري طور باندې ولوځل سي او د هغه په زړه کې یو درد پیدا سي، یو کرب پیدا سي، یو داسې ولوله پیدا سي چې هغه د خپل قام دپاره، د خپلې مځکې دپاره او د خپل وطن دپاره یو نهال وي. وروسته سعید کمال خان د سیاسي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي سره ملګری سو او د ورور پښتون په نامه یو تنظیم جوړ کړي. دغه ډول یوه سیاسي مبارزې ته ملا وتړله او تر اخره وخته پورې په پښتونخوا ملي او میګوند کې پاته سو.